السلام علیکم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د سلواغي د دلوي د میاشتې لسمه د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې نه 8 منټي سره سمون لري روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سیل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان بانک نن 20 میلیونه ډالر لیلاموي بغلان کې د بوري نږدې 100 کلنه فابریکه بیا فعالېږي د کرکټ بورډ چارواکو د اسرائیل کورنۍ سره خواخوږي او نقدي مرسته وکړه او په بنگلاديش کې د اورګاډي شبکې د کارکونکو احتساب ټول ریلونه ودرول اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان بانک نن 20 میلیونه ډالر لیلاموي د افغانستان د بانک مسؤلان وایي چې نن چهارشنبه سلواغي لسمه به 20 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په توګه بازار ته وړاندې کړي د افغانستان بانک پرون سه شنبه سلواغي نامه پر ایکس شبکه ټویټر باندې لیکلي چې د افغاني د ارزښت ساتنې او استقبال لپاره به نن چهارشنبه 20 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي دغه بانک له ټولو خصوصي بانکونو پر شرایطو برابرو د پولي خدمتونو او صرافي شرکتونو څخه غوښتنه کړې چې د داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک ویل چې د داوطلبۍ ګډون کې باید خپل ټول حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي بغلان کې د بوري نږدې 100 کلنه فابریکه بیا فعالېږي د بغلان ځایي مسؤلین وایي چې د بوري فابریکې د فعالولو هڅې پراخې شوي او ژر به د دې ولایت د بوري فابریکه فعال او تولید پیل کړي د بغلان د والي ویان ملا علم مجدي وایي چې د بوري فابریکه به ډېر ژر فعاله او تولید پیل کړي ځکه چې د فعالېدو چارې وروستۍ شوي دي مجدي زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې د خامو موادو نشتون او د فابریکې د ځمکو غصب د فعالیت په وړاندې لوی خنډ او اوس چې د ستونزې حل شوې نو دغه فابریکه به په خپل پخواني ظرفیت فعال او تولید پیل کړي کرکټ بورډ چارواکي د اسرائیل کورنۍ سره خواخوږي او نقدي مرسته وکړه د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو یو شمېر لوبغاړو د بدن ښکلا اتل علي رضا اسحاقي کورنۍ سره د نوموړي د مړینې له امله خواخوږي او نقدي مرسته وکړه کرکټ بورډ له لوري په خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف اجرایي رئیس نصیب خان او د شاپور زدران ترڅنګ د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم د اسحاقي کورنۍ ته ورغلي وو او د بنگلاديش د اورګاډي د شبکې د کارکونکو احتساب ټول ریلونه ودرول په ټول بنگلاديش کې د اورګاډي تک راتګ پرون وروسته له هغه ودرېد چې د اورګاډي د شبکې کارکونکو د تقاعد په تنخواګانو او نور امتیازونو کې د زیاتوالي غوښتنې لپاره احتساب پیل کړ د احتساب لسګونه زره مسافرین اغیزمن کړي دي د بنگلاديش د اورګاډي د کارکونکو د ټولنې مشر سید رحمان وایي چې احتساب وروسته له هغې پیل شو چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي محمد یونس په مشرۍ له موقت حکومت سره د دوی خبرې بې نتیجې پاتې شوې نوموړي زیاته کړه چې احتساب به تر هغه وخته دوام وکړي چې غوښتنې یې ونه منل شي درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره بل تر بلې خبري غړي لوی العمل شه